مسافرو ملګرو تاسو سره به نږدې او آس پاس کې داسې خلک وي چې هغوی به د زړه دننه پریشانه وي، خفه به وي او د څه کرب او اذیت سره به مخ وي، خو تاسو به د دې نه مخکې ورسره دوې خبرې نه وي کړې چې د دې سختو حالاتو او پریشانونو یې خبر شئ. کله کله د دغسې ملګرو او انډیوالانو خبر اخلئ، د دې نه مه یریږئ چې دا سړی به رانه څه وغواړي. څوک د هر چا نه څه او پیسې نه غواړي، ستاسو لږ وخت، توجه او لږه مینه د دوی دپاره هر څه وي. که تاسو یې مسلې او ستونزې حل کولی هم نشئ، خو بیا هم چې تاسو د دوی سره څو شیبې کښېنئ، دوی دلاسه کئ او د دوی د زړه د حاله خبر شئ، او دغه مجبوره خلک در سره خپل غمزده زړونه تش کړي، نو کیدای شي چې دوی ته څه لږ ډېر سکون ورسي، زړه یې خوشحاله شي او مطمئن شي، او هغه کرب، اذیت او تکلیف یې تر څه حده کم شي، او دغه په زړه مات او ټوټې سړی په زړه جوړ او خوشحاله شي. مسافرو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ او یوټیوب چینل مې خامخا سبسکرایب کړئ. ستاسو مینه زما حوصله زیاتوي. خوشحاله اوسئ.